سلامونه. اکثر خلک دا پوښتنه کوي چې یاره کوم ډاکټر له راغلی. نو د بدمرغه پاکستان کې هغه سیستم نشته کوم چې ټول دنیا کې چلیږي. په هغې کې دی چې یاره ستا یو فیملي فزیشن یا ورته جي پي وایي، جنرال پریکټیشنر چې کوم وي. په مختلفو ملکونو کې ورته مختلف نومونه وایي. نو ستا بنیادي چې څومره هیلث ریکارډ دی چې ته کومې کومې بیماریانې دي، تا ته تبه کې خیر راځي، مرۍ دې خوږېږي، تشو مچانو زخم راځي، پېټه کې درد راځي یا سر درد راځي، نو هغه سره دا پوره ریکارډ یې هغه تا ته د دې بنیادي علاج درته ټایم په ټایم باندې کېږي او ته خپل چیک اپ ټایم په ټایم باندې دلته کوې. دلته چونکې هغه سیستم فیملي فزیشن والا لا اپلیکیبل نه دی، نو ډېرې مسایل داسې دي چې د هغې حل به موږ په خپله ځان نه راوباسو. موږ به دې ته انتظار نه کوو چې یاره سیستم دلته نشته، حکومت سم کار نه کوي، خلک سم کار نه کوي. چې کومې مسلې موږ په خپله حل کولی شو، پکار چې موږ په خپله وکړو. نو تقریبا 80% چې کومې بیماریان دي هغې علاج تقریبا هر ډاکټر لري، که هغه ایون د زړه ډاکټر وي، که هغه د دماغو ډاکټر وي، که هغه د بل څه شیز ډاکټر وي. چې ته د مرۍ دې خوږېږي، تشې مچان دې خوږېږي، په خېټه کې درد دي، هغه دا ټولې مسلې چې کوم دی حل کولی شي. نو بجای د دې چې ته یو نیک له لاړ شي، یو عطایي له لاړ شي، یو داسې کس له لاړ شي چې هغه سره نه څه ډیګري، نه څه پریکټس کړی، نه څه ایکسپیرینس وي، پکار ده چې ته د هر څه ډاکټر له لاړ شي، نو هغه ته دا بنیادي مسله حل کولی شي. ډېر سپوز تاسو په کلي کې د زړه یو ډاکټر ناست دی، هغه کلینیک کوي، نو هغه په جنرال میډیسن کې دومره پریکټس کړی وي چې هغه ستا د مرۍ د خوب دوايي خامخا درکولی شي. نو دې لپاره دا ضروري نه ده چې په دې حالاتو کې پاکستان کې چې کوم حالات دي ته د مرۍ ډاکټر له خامخا لاړ شي. نو 80% د مسلې خو ستا داسې حل ډاکټران حل کولی شي. پکار ده چې د هر سړي خپل یو داسې ډاکټر وي، فیملی فزیشن په نوم باندې یا د جنرال پریکټیشنر په نوم باندې، چې ستا غونډ د فیملی او ستا ریکارډ د هغه سره وي. او بهتره به دا چې دا انټرنل میډیسن والا یا فیملی میډیسن والا یا جي پي چې کوم وي، داسې ډاکټر چې هغه ایم بي بي ایس کړی وي، په دې شعبه کې پریکټس کړی وي، نو چې هغه ته ځان له یو وټاکې او د ستا چې کوم 80% مسایل دي ته د هغه سره ډسکس کړې، هغه ستا هیلث ریکارډ وایي. دې پسې ورپسې دا خبر راځي چې موږ بار بار ډاکټران بدلو، بار بار دا فیملی فزیشن هم بدل، دا نور څیزونه هم بدلو، نو زموږ هغه ریکارډ کانسټنټ نه پاتې. دا داسې الکترونیک سیسټم شته چې د ټولو ډاکټرانو هغه ریکارډ پیل کېږي. نو تاسو چې کوم ډاکټر له هم ځئ، په خپل موبایل کې داسې اپلیکیشن وي مختلف، هغې باندې د خپل ډاکټر ریکارډ پوره ځان سره سکین کوئ او ځان سره ریکارډ ساتئ. دې فایده به دا کېږي چې سبا له تاسو ډاکټر بدلوئ، نو بل ډاکټر ته به تاسو نوی خالي ریکارډ موندلی شئ، د هغې په بیس باندې به هغه ستا زړه هسټري پوره کتلی شي. او خاص کر دویمه که داسې څه بیماریان وي، که ستا د وینې بیماري، ستا د شوګر یا د زړه داسې بیماري، نو هغه ته به دې خبرې اندازه کېږي. او که تا ته څه نوي مسله راځي، نو هغه به د هغې په بنیاد باندې هغه زړو دوايانو سره کورلیشن جوړوي او مخکې به هغه دا اساني. بل خبره دا ده چې خلک وایي چې پرایویټ ډاکټر نه لاړ شو که سرکار ته. نو په سرکار کې چې کوم غټ غټ او ښه ډاکټران ناست دي، هغه خو په پرایویټ وړو انسټیټیوټ کې نشي کېناستلی. خو مسله دا چې په سرکار باندې دومره ډېره ګڼه وي، دومره اوبه لږ دکې جوړې چې بیا موږ ته هغه شانتین نه میلاوي، سټسفیکشن نه میلاوي، نو هغې لپاره به ته یا خامخا داسې پرایویټ سیټاپ کې دا په دې باندې منحصر وي چې ستا افورډیبلټي شته که نشته، چې یاره تا د اغوستو توان شته که نشته، ستا اکسیسیبلټي شته که نه. اوس ته یو ډېر ښه ډاکټر دی خو په اسلام آباد کراچۍ کې دی، ته په شل سوات کې ناست، نو ته خو هلته کې نشي رسېدلی، نو ته ورته ټایم په ټایم رسېدی شي که نشي رسېدلی، او ته د هغه نه زړه مطمئنه دی که نه دی. لکه اوس ډېر ډاکټران به داسې چې هغه ستا یو 2-3 سمټم نو ته څنګه وي، هغه په دې خبره پوه شي، هغه تا ته ډایرکټ دوايي لیکي، ته په هغې باندې یقین به دې پرې نه راځي، زړه به دې پرې مطمئن نه وي. بل ډاکټر به چې کوم وي، هغه به یو عامه ډیګري کړي، خو هغه به په داسې لهجه، په داسې طریقه باندې ستا سره خبرې وکړي، تا به دومره مطمئن کړي، تا ته پال پرهیز داسې په دې طریقه وښایي، د دوانو طریقه به داسې وښایي، ستا چې کوم ټسټونه دي هغه به دې دومره پوه وي چې ته به هغه نه ډېر زیات سټسفاید شي. او دا سټسفیکشن چې کوم دی دا په علاج کې ډېر غټ کردار ادا کوي. چې کوم ډاکټر نه ته مطمئنه کېږي، نو هغه ډېر علاج په تا باندې ډېر زر اثر شروع کوي په نسبت د دې. نو د دې خبرې به کې خیال ساتل پکار دي چې ته د کوم ډاکټر نه مطمئنه کېږي. بل خبره دا چې یاره خلک اکثر دا ګیله کوي چې یاره دې ډاکټر په دې علاج وایي، ته ښه رانغله، ما به ډېر غټ ډاکټر وي، ډېره ډیګري به وي، ایکسپیرینس وي، نو دا خو یو عامه خبره ده. پیناډال ګولۍ دي کېدای شي په ما باندې ښه راځي، په تا باندې بدې راځي. د الټو ګولۍ دي په یو کس باندې به الټې ټیکې خو داسې هم کېدای شي بل کس باندې الټې راولي. نو دا د هر انسان د چې کوم باډي د سټرکچر دا شي مختلف وي، نو دا په ډاکټر کې دومره هغه نه وي، د هر انسان هغه دغه ده. په دې باندې چا بدنامي نه ده پکار چې یاره هغه ډاکټر څنګه دی، دا ډاکټر څنګه دی. دې نه علاوه خلک نن سبا داسې کوي چې یاره لاړ شي او هغه خلکو نه چې هغه
بنیادي د بنیادي ټیبل ټیسټ هم نه پېژني، د بل څه هم نه پېژني، پخواني ټیسټونه ورته دي، د هغې په بنیاد باندې غټ غټ علاجونه لیکي. نو که ته بیا سم ډاکټر له سبا له ځې او تا باندې اثر نه کوي، نو په کار دا ده چې یاره ستا سره یو بنیادي دومره دې خبرو علم وي چې ته ځان له سلیکټ کولی چې زه کوم ډاکټر له لاړ شم کوم ډاکټر له لاړ نه شم. که هر ډاکټر له ځې خو چې خپل بنیادي پخوانی ریکارډ تا سره موجود وي او د هغې په بیس باندې ته هغه کولی. بیا دا راځي چې یاره تا له سپیشلیست ډاکټر له تل پکار دی او که نه یو جنرال فزیشن له فیملی میډیسن والا تل پکار دی. نو چې کوم دا او یا 80% بیماریانې دي دا خو په کار دا د بهتر طریقه دا چې تا جنرال فزیشن تا سره پوره ریکارډ ساتي او هغه ته ټریټ کوي، تا هغه له بار بار کوي او هغه ته ګایډ کوي. خو که داسې کمپلیکیټډ مسلې لکه اوس ستا شوګر دی او هغه ته د جنرال فزیشن نه علاج اخلي هم او بیا هم نه ټیټ کېږي، په کار چې سپیشلیست ته لاړ شي خو ستا افورډیبلټي اکسیسیبلټي اویلیبلټي دا ټولې مسلې حل کېږي. بیا دا دویمه خبره دغه رنګې د ستا د دماغو څه مسله ده، ته د اعصابو مسله ده، پټو مسله ده. نو که ته دا افورډ کولی شي په کار چې ته د هغې اوپینین واخلې خو واپس چې هغه تا ته کوم ریکارډ درکړي نو واپس هغه خپل فیملی فزیشن نه جنرال فزیشن نه راوړل چې هغه ستا په ریکارډ کې هیډ کړي او که سبا له ستا دوانې بدلېږي را بدلېږي چې هغه په علم کې وي. نو په بهر دنیا کې ته داسې نشي تللی چې ته ډایرکټ د اعصابو ډاکټر له لاړ شي، ته د معدې ډاکټر له ډایرکټ لاړ شي، ته بل کنسلټنټ له سپیشلیسټ له لاړ شي. د هغې وجه دا ده چې دا خلک نه افورډ کولی شي، د هغې باندې ډېر زیات ټسټونه لګي، ډېر زیاتې دوانې لګي، ډېر زیات هغه لګي. یا په یو بل مثال به زه درکړم چې یو انسان دی په هغه کې هم د ګردو مسله روانه ده، هم دماغو مسله روانه ده، هم د زړه مسله روانه ده. نو که دی د هر یو سپیشلیست ته جدا جدا ځي، هغو ته جدا جدا ټسټونه لګي، جدا جدا دوانې به لیکي، نو دا خبره ډېره زیاته ګرانېږي، دا افورډیبلټي د دې خلکو نشته. نو هغې کې دا کېږي چې یاره ته فزیشن له لاړ شه، که فزیشن ته ووایي چې یاره ته دا دوه مسلې زه کنټرول کولی شم او د درېیم مسلې لپاره ته زړه ډاکټر له اړتیا ده، ګردې ډاکټر له لاړ شه، نو هغې له لاړ شه خو هغه ریکارډ واپس راوړه خپل فزیشن ته یې ښایه. د هغې وجه دا ده چې د دوانو ډبلینګ نه کړي، د ټسټونو ډبلینګ نه کړي، ستا پیسې نه ضایع کړي، ستا ټایم نه ضایع کړي او ستا صحت نه خراب کړي. بله هغه پکې دا هم وي چې یاره ډېر خلک مختلف ډاکټران له ځي او د یو ډاکټر هغه ریکارډ بل ته نه ښایي. لکه ما ته په پي ډي کې اکثر داسې مریض راشي ما چې د هسټري اخلم په اخره کې چې هر څه پلان برابر کړم بیا چې هسې په ناڅاپه به دی د ګردې د ټسټ خبره ومومي چې یاره زه د ګردو مریض یم او د ډېر ټایم نه هغه علاج اخلم، هغه ډاکټر نه هم راغلی وم خو ما چې ستا نه هم مشوره واخله، نو هغه ریکارډ یې ما ته بیخي ښودلی نه. نو ډېر داسې دوایانې ډېر داسې ټسټونه چې هغه ورلګ کېږي. نو که ته بل ډاکټر راځي هغه ریکارډ غونډ په موبایل کې ځان سره ساته، په پیپرو کې ځان سره ساته، چونکې سیسټم دومره ډیولپ نه دی او هر نوي فزیشن ته یې ښایي چې ستا ریکارډ پیک کړي. په کار دا ده زموږ ډاکټران نه هم چې هغه څومره پرایویټ پریکټس کوي چې خپل سیسټم آنلاین وساتي، هغه چې څومره د یو مریض فیملی هسټري، د هغه هسټري، د هغه ټسټونه، د هغه دوانې او غټې غټې بیماریانې، خاص کر د وینې داسې بیماریانې، د زړه، د دماغو چې په هغې کې یا چې کوم د پریګننسي ریلیټډ چې کوم ایشوز دي چې هغه ستا مینټین ساتلی کېږي په ریکارډ کې. او چې کله هغه نوي بل ډاکټر ته ځي نو چې هغه ریکارډ ورته هغه په یو وټساپ کې یا د ایمیل په ترو باندې غونډ شو کېږي. په کار ده چې موږ خپل سیسټم په خپله ورو باندې اپډیټ کړو، د دې سره به زموږ د هیلث چې کوم نظام دی هغه به ډېر زیات سیوا شي. بل کېده خلک ډېر زیات په دې باندې کوي چې یاره ډاکټر له لاړم میډیکل سپیشلیسټ و دومره ټسټونه یې وکړل او په اخره کې زه یو بل سپیشلیسټ له ولګېدم. نو تاسو دې په دې خبره باندې پوه د جنرال میډیسن والا میډیکل سپیشلیسټ کار دا دی چې هغه تاله بیماري معلومه کړي، چې کله بیماري معلومه کړي ته به لاړ شي هغه ته به زما په پېټه باندې درد دی، زما په سینه باندې درد دی، زما په سر باندې درد دی. اوس د دې په زرګاو مختلف وجوهات کېدلی شي، هغه به هولسټیک اپروچ کوي، مختلف سیسټم یې باندې ناود کوي، مختلف ټسټونه به کوي چې کله هغه بیماري معلومه شي بیا به ته اله د هغې دوايي لیکي بیا به تا د هغې ډاکټر ته وي. نو دا د کمزوري نه وي بلکې دا د کار دا دی چې دی تا ټول د باډي سټډي وکړي، دا کم سیسټم بیماري چې دا هغه معلومه کړي. لکه زه به تاسو ته ووایم چې اوس داسې بیماري چې هغه ریموټالوجي والا ټریټ کوي نو هغې کې به ستا ګردې هم انوالو کړي، په هغې کې به ستا زړه هم انوالو کړي، په هغې کې به ستا دماغ هم انوالو کړي. نو که ته داسې یو په کمزورې کس باندې پېښ شوی یا تا ته یو عام کس مشوره درکړي نو تا به کله د ګردې ډاکټر ته لیکي، کله د زړه، کله د دماغو، خو هغه به اصل کې اټو ایمیون ډیزیز یا به ریموټالوجي والا ده کوي. دا چې کله معلومیږي په دې کې ستا ډېر ګران ټسټونه په اخر کې معلوم شي. خو که تاسو د بهر ملکونو سره کمپیر کې بهر ملکونو خو تاسو تصور هم نشئ کولی، دا ټسټونه ډېر زیات ګران دي، دلته خو ډېر زیات ارزان دي. خو چونکې زمونږ د باینګ کیپاسټي نشته، د خلکو سره د معاش دومره لارې نشته، د ګټې وټې لارې نشته، زموږ په خپل وسایلو کنټرول نشي چې پیسې وکړي. د هغې د وجې موږ دا کیده کوو چې یاره هیلث سیسټم ډېر ګران دی، دلته هیلث سیسټم ډېر ارزان دی او موږ ټول په جوګاړونو ځکه کوو چې خلک یې افورډ کولی نه شي. نو موږ پوره ټسټونه هم نه کوو، پوره ډایګنوزس هم نه جوړوو، په
ډیفرنشل ډایګنوزس چې ته وایي پای باندې ټریټمنټ ورکو امپیریکل ټریټمنټ ورکو چې یاره خلکو فائدو وشي. نو دا خبرې مې ځکه کولې په کار چې د ټیک ټاک د غانو په ځای باندې د اکشن په ځای باندې تاسو د هیلث حواله سره لګ علم زده کړئ او سباله درته دا مشکل نه چې یاره پیښور ته روان یم لاهور ته روان یم کم ډاکټر لاړ شم. دې نه علاوه دا خبره هم مهمه ده چې کله هم ته ډاکټر لځې نو په خپل خواوشا کې په کلو کې د هغه خلکو نه تاسو کې چې دا هغه بیماری الډ بیماری یا بل ته ډاکټر کو چې لاهور ته اسلام آباد ته پیښور ته دې کسته تل چې دویم ګوګل استعمال کوي مرهم اپ استعمال کوي اولوډاک اپ استعمال کوي دا واتس اپ کې چې کوم میټا د دین هیلپ واخلي په دې باندې لګ د کار شنو ګوري چې د نیورولوژي د سره ډاکټر دی که تاسو ته بلډ پرشر دې سره ډاکټر نه تل پکار دي دا وړي وړي خبرې خو تاسو په نه پوي په دې باندې ځان ټیم په ټیم پوي دا بس تاسو د صحت لپاره او تاسو د معاش لپاره ډیر ځان بهتر بلو الله مو سپارم. سلام.